السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیطان د آدم علیه السلام د اولادې سترترین دښمن دی. د شیطان څخه هوښیار پاتې کېدو لپاره قرآن کریم کې 11 ځلې ذکر شوی دی. شیطان دا عهد کړی دی چې د آدم علیه السلام اولادې ته به نقصان رسوي. علامه بدرالدین په خپل مشهور کتاب کې احکام المرجان فی احکام الجان کې دا نقصانات په 6 ډوله باندې تقسیم کړي دي. هغه 6 ډوله کوم دي؟ اول دغه 6 ډوله څخه دی کفر و شرک. شیطان په دې لټه او په دې کوشش کې دی چې مسلمان څنګه کافر کړي او خپل رب سره شریک پیدا کړي ونیسي. که چیرته انسان مسلمان ته دا هدایت سوي او دغه عمل نه ځان وژغوري نو شیطان دویم کوشش دی هغه په بدعت باندې دی. د دې لپاره بدعت چې انسان کوي هغه د ثواب لپاره کوي. د هغه نیت دا چې دا ما نیک عمل کړی دی په دې باندې توبه نه باسي. او دریم هغه مباح عمل دی. مباح عمل شیطان کوشش کوي چې د انسان قیمت ترینه وخت چې په هغه وخت کې عظیم نیک اعمال کولی سي هغه په مباح اعمالو باندې په دې باندې صرف کړي. او څلورم هغه اعمال ګناه کبیره چې انسان باندې وکړي، قتل پې وکړي، زنا پې وکړي، کبیره ګناهونه پې وکړي، غټ ګناهونه په دې انسان باندې وکړي. پنځم کوشش چې دی هغه که چېرته په دې کې په غټو ګناهونو باندې انسان باندې زور نه رسیږي او ناکامه سي نو هغه کوشش کوي چې وړ ګناهونه خو په انسان باندې حتمن وکړي. که چېرته په دې کې هم دا ناکامه سو نو شپږمې چې دی د هغه کوشش دا دی چې دغه انسان د نیکو اعمالو څخه منع کړي. غټ نیک اعمال خلکو ته چې ګټه رسیږي او د ثواب په نیت دا انسان کوي. د دې نه منع کړي او د باندې واړه اعمالو کې واړه کارونه پې وکړي. شیطان یوازینی دښمن دی چې په دې کې الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان چې دی دا تاسو دښمن دی، تاسو هم خپل دښمن وګرځوئ، د سره دښمني وکړئ، د سره د دوستي یا د دغه په خبرو کې مه راځئ. نو موږ کوشش وکړو چې خپل اعمال سم کو او شیطان ته ماته ورکړو او شیطان خپل عظیم دښمن وګڼو.